سلامونه او درنښت د یار محمد پردیس د یوټیوب چینل له ادرسه ټول ته سلامونه. هیله ده ټول به روغ اوسیږئ. ما سره چې څوک په دغه مرکه کې ناست دی ویډیو کې ګورئ، کریمي هغه نوم کلونه وړاندې د ده له خوږې حنجرې به موږ ترنمونه اورېده او شخصا د ترنم له نړۍ دوه یا درې څلور کسان چې په هغې کې یو کریمي صاحب و. کریمي صاحب د خوږې لهجې او د خوږ غږ تر څنګ د ښه شاعرۍ څښتن هم دی. کوري ودان چې وخت یې ځانګړی کړ تر څو تاسو سره مخاطب شي او خپل څو شعرونه یا هم یو ترنم ترې واورو. مصروفه وخت دی خو بیا هم د ملګرو مینه ده چې باید به د یو ترنم وکړو او تر تاسې در ورسوو. کریمي صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته پخیر راغلئ. ډېره زیاته مننه پردیس صاحب، تا ته د سلام وي، همداراز ټولو لیدونکو ته او ملګرو ته چې موږ ویني موږ اوري هغوی ټولو ته د سلام وي. کور دې ودان چې یاد دې کړو. ډېره مننه. خیر دغه شعر دې کله لیکلی و چې زه دې د ښکلا خاطر کوم ګنې؟ فکر کوم 1990 کلونو وخت کې چاته غوځه شوی وي؟ نه، اصلا فکر دا دی چې ډېر کله په شعر کې یو څه یو شاعر وایي، اورېدونکی یا یې مخاطب داسې فکر کوي چې ګنې دا هر څه د ده په ژوند کې شوي دي، تجربه یې ده، یو څه دی که نه. موږ چې شعر ته کله د تخلیق په سترګه باندې ګورو، تخلیق باید بیا نوی واوسېږي. تخلیق داسې نه ده چې حتمي دی هغه تکرار شوی، ده د تجربه کړی، مشاهده کړی دي او بیا د ده راواخلي. کریمي صاحب شاعرانو په ژوند کې ډېر څه داسې وي چې هغه د دوی په روزمره ژوند کې عیني تیر شوي، ځکه ونه بیا ویل کېږي. زه به وایم چې ممکن عیني داسې څه تیر شوي چې بیا یې ویلی شي نه یاره له ګرېوانه د نیولو وي. دې کې یو بیت داسې هم ده چې ستاسې په دې کلي کې یو ښکلی دی، هر وخت راته وایي د وژلو. ممکن د چا د شعر نه د تاثر مسله یا داسې وي چې زما خیال دغسې که نه. هیلې او خیالونه دا ډېر ښایسته او هر انسان ته پکار ده چې هغه ډېرې هیلې ولري، ډېر خیالونه ولري. مننه کریمي صاحب، خیر اوسې. ستا خبرې خوږې دي خو بیا کله کله که ما او تا څوک په ویډیو کې ګوري به وایي چې دوی د خبرو پر ځای باید ترنم وکړي. راځه ترنم به واورو، څه به راته وایي؟ که څه هم مننه له لیدونکو هم مننه، که څه هم تاسې ته به پته کېږي که نه چې د پخوا په څېر دغسې دغې برخې ته ډېر نه یم پاتې شوی. دم هم نه دی پاتې؟ دم شته دی، دم شته دی. یوازې مسله دا ده چې مصروفیت دی او موږ هغه خپلې مسلکي برخه کې دومره بوخت شوي یو چې موږ نه دغه برخه یو څه تر سیوري لاندې راوستې ده. نو په همدې خاطر باندې زه درته د له مخخې د زړه چاودې اوس هم په خپلې تللې محبوبا پسې د سرکونو په واټونو جادو کې لالهانده ګرځېدونکي، اوس هم د قهوې د ګرم تف په لیدو سره د خپلو وصال شیبو باندې مړ حمیم جلالزي څو بیتونه درته ډېر بخښي ډېر بخښي. حمیم جلالزی وایي چې وی مخخ کې نور مې لارې ته ځیرمه اوسه، وی مخخ کې نور مې لارې ته ځیرمه اوسه، ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر مه اوسه، ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر مه اوسه، وی مخخه کې هغسې اوسېږلمه پس چې څه دې زړه غواړي، هغسې اوسېږلمه پس چې څه دې زړه غواړي، بس د په یاد ساته چې زما په خاطر مه اوسه،
بس د په یاد ساته چې زما په خاطر موسا ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر موسا ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر موسا وې مخه ژوند کوه هغسې چې د څنګه مین زړه غواړي ژوند کوه هغسې چې د څنګه مین زړه غواړي وایي دې کیسه کې دا ملا او د پیر موسی وای دې کیسه کې دا ملا او د پیر موسی ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر موسی ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر موسی وې مخه خپور میلا د ذهن پر پزا بوی د هغو زلفو خپور میلا د ذهن پر پزا بوی د هغو زلفو زکه مې زړه وایم طاقت په تغیر موسی زکه مې زړه وایم طاقت په تغیر موسی ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر موسی ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر موسی وې مخه ژوند به وي کیسه خو په جذبو به لوبې ونه کړي ژوند به وي کیسه خو په جذبو به لوبې ونه کړي ته یې مضمون موسی او ته یې تصویر موسی ته یې مضمون موسی او ته یې تصویر موسی ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر موسی وې مخه وې مخه ډیره مننه د حمیم شعر حمیم دوه بیته ډالۍ دي بیا نور خپرونه هم پای ته رسوو چې د باورونو منځ کې درز له دې خبرې جوړ دی د باورونو منځ کې درز له دې خبرې جوړ دی چې زمونږ ښار زمونږ کلی چې زمونږ ښار زمونږ له کلي څخه لرې جوړ دی بېګا یې ناڅاپه پوښتلی یم چې راکړه ځواب زما له مینې د کوم ټکی د سندرې جوړ دی بېګا یې ناڅاپه پوښتلی یم چې راکړه ځواب زما له مینې د کوم ټکی د سندرې جوړ دی او دغه دوه بیته تا ستا په شمول د قدرمن ناصري صاحب ته هم ډالۍ چې موږ سره د ویډیو په کولو کې ډېره همکاري وکړه هغه نه ډېره مننه و کریمي صاحب ډېر خوږ ترانه و زه به غوښته چې ډېرې کیسې در سره وکړو خو هغه به بلې خپرونې ته پرېږدو انشاءالله د خپلې شاعري یو دوه ترانونه به وکړي انشاءالله ډېره زیاته مننه کورودان له لیدونکو مننه کریمي صاحب و چې ډېر وخت وروسته تاسو سره مخاطب شو او د خپلې خوږې حنجرې هغه خواږه در باندې واورم تر بیا ښه وختونه ښه شي